السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوی ویډیو ته، نوی درس ته. دوستانو څنګه چې تاسو د عنوان نه ګورئ، زموږ نننی درس د کار پورې دی. یعنې هغه اصطلاحات چې په کار کې استعمالیږي، یا هغه اصطلاحات چې کار نه مخ پیدا کولو لپاره موږ استعمالوو، یا هغه اصطلاحات چې البته موږ د کار کولو په جریان کې استعمالوو. ګرانو دوستانو، دغه موضوع موږ تاسو ته نن راوړې ده. البته ځینې دوستانو په کومنټ کې مانه غوښتنه کړې وه چې کار په اړه ویډیو جوړه کړو. ما دغه د تاسو ته ویډیو جوړه کړه. دوستانو زموږ نننی درس د درې برخې لري، چې اول برخه به هغه لغاتونه یا وکابلری چې هغه به تاسو په کار کې استعمالوئ، او دویم برخه به لکه بعض ځینې فعلونه دي چې کار په جریان کې استعمالیږي یا کار دپاره استعمالیږي، هغه به، او بیا ورپسې به ځینې صفاتونه یا اجکټیو دي چې هغه کار دپاره استعمالیږي، تاسو ته بیا وړاندې کوم دوستانو. او په منځ کې څه جملې دي تاسو دپاره استعمالو. دوستان نن ډېر پورې درس د هغه درس ده چې موږ تاسو ورته ډېر زیات ضرورت لرو، چې موږ غواړو فرانسه کې اوسېږو، هغه ملکونو هغه هېوادونو کې چې فرانسوي ژبه رسمي ده، نو دا ډېر موږ ته لپاره پکارېږي چې موږ فرانسوي ژبه کې کار ځان ته پیدا کړو. کار ډېر مهمه موضوع هم ده دوستانو. ډېر خبر نه کوم دوستانو، زما چینل سبسکرایب کړئ. یوټیوب کې مې اوس مشکل پیدا شوی دوستانو، دا ویډیو زیات زره شیر کړئ دوستانو سره، که هر لارې کې فیسبوک د لارې نه، که واتساپ د لارې دوستانو، چې هغه مشکل زما رفع شي. او دوستانو که چېرته سوال لرئ نو مستقیم ماته راتلی شي په انسټاګرام کې دوستانو، دغه د زما انسټاګرام. او ډېر خبر نه کوم دوستانو، زه درس ته دوستانو سره رقم چې تاسو ته ویله زموږ نننی درس چې د کار پورې ده. دوستانو سره رقم چې تاسو سکرین کې ګورئ، ما تاسو ته عنوان لیکلی دی: کار او کسب په فرانسوي ژبه کې، le métier et de travail en français. کار او کسب په فرانسوي ژبه کې. ګورئ دوستانو، تاسو د سکرین ته وګورئ. دغه نننی درس زموږ د چې دا څلور بخش لري: وکابلر جنرال، عمومي لغات به، le métier د کارونو نومونه به، کنه le verb او ځینې فعلونه به، او le adjectif ځینې صفاتونه چې کار پورې مربوط دي هغه شیان به دوستانو. او مخکې زه دوستانو مستقیم درس ته ځو. travail emploi کنه، چې کله سره کوم چې emploi وي کنه، emploi کنه، او métier دا درې واړه د کار معنا ورکوي، صحیح شو، د کسب کار معنا ورکوي. او patron دوستانو د کار مشر ته وي، رئیس ته وي، صحیح شو. کوم ځای چې کار کوي، څوک چې د چا لاس لاندې چې کار کوي هغې ته patron وي، او که ښځی به patron ورته وي کنه، اون patron ورته وي. او همدغسې امپلوی کنه، امپلوی چې د کارمند ته وایي، صحیح شو، کارمند ته وایي. اون امپلوی ښځینه کارمند ته وایي، صحیح شو، چې کار کوي څوک. اپغنټي کنه، اپغنټي دوستانو څوک چې چاته کار ښیي، د کار څه طریقه چې څوک چاته ښیي، د کار استاد ته څه وایي، اپغنټي ورته وایي. اون اپغنټي بیا ښځینه کار استاد ته وایي، څوک چې چاته کار ښیي، کارآموز چې ورته وایي. اون ستاژ څوک چې کار زده کوي، د کار زده کول ته څه وایي، یو کار زده کوي، یو درس دی ویلی اوس هغې عملي کار کوي، نو هغې ته ستاژ ورته وایي، یو ستاژ کنه. او انترپریز یو شرکت ته وایي، صحیح شو، چې هر شي شرکت یي، کار دپاره یي کنه. او دغسې بیغو په دوه معنا ورکوي، یو دفتر ته وایي او یو د کار ځای ته وایي، کار میز ته وایي. که داسې وایي چې جیسي او بیغو زه په دفتر کې یم، نو دلته دفتر معنا ورکوي. که داسې وایي جیسي امون بیغو زه په خپل میز ته ناست یم کار کوم، نو بیا دلته د میز معنا ورکوي. همدغسې دوستانو لیکونجې رخصتي ته وایي دوستانو. هر رقم رخصتي چې په هغې ته رخصتي ته کونجې وایي، لیکونجې رخصتي کنه. لکه 3 میاشتې رخصتي، 1 میاشت رخصتي، 1 هفته رخصتي، دې ته څه وایي، خپل رخصتي اخلي، واکانس اخلي، دې ته کونجې مستقیم رخصتي ته وایي. لشوماش دغه ته وایي، بیکار ته وایي. شوماش بیکار ته وایي. په فرانسه کې چې څوک شوماش وي، په امپلوار سره کومک هم کوي، پیسې کنه، دغسې نور ملکو کې به همداسې یو سیستمي لشوماش بیکار ته وایي، بیکار سړي ته کنه. همدغسې les conditions de travail، د یعنی د کار کولو حالات، د کار وضعیت، دا په کار ځای کې ډېر زیات استعمالیږي. تا به څوک پوښتنه کوي quelle est la condition de travail، ستا د کار حالات څنګه دي، تو خوشحاله یې که نه. دغسې دا به کار کې ډېر تاسو ته استعمالیږي. اون کاریر ګورئ، کاریر چې ورته دغه کوي که نه، لکه ځان دپاره، لکه ته وایې که نه چې زما کاریر ډېر ښه دی، یعنی زما لاسته راوړنه، یعنی زما گذشته او حال لاسته راوړنه مې څنګه ده، په کار کې دا ډېر استعمالیږي. یو چېرته چې کار کوي، درته وایي چې quelle est votre carrière، ستا لاسته راوړنه څه شی ده که نه، دا ډېر استعمالیږي. کنخه د travail یعنی د کار قرارداد ته وایي. کنخه د travail یعنی د یو کنخه د کار یو کنخه یا قرارداد. کنخه قرارداد ته وایي، د کار قرارداد ته څه وایي، کنخه وایي. کنخه د travail د کار قرارداد.
ها ګوري اوس کونخه چې دا کنه الته په څو قسمه ده، دا ډیر زیات استعمالېږي فرانسوي ژبه کې. ګوري کونخه دوغه دیټرمینه وای کونخه چې زمان یا وخت ختمیدونکی دی، یعنی موقته کونخه دوستانو چې دیتا سی دی دی وای. دا سی دی دی هم دغه کونخه ته وای چې وخت یې کم وي د زر خلاصيږي. او بل ډول کونخه سره رقم یې په کار کړه کنه. ګوري کونخه دوغه اندیترمینه، کونخه یا قرارداد چې زمان وخت نه ختمیدونکی دی، نه دیټرمینه دی کنه انټرمینه دی رشته بخنه سره. اول چې د دیټرمینه دی نه ختمیدونکی دی، دا دویم چې د انټرمینه دی ان دیټرمینه دی یعنی دا ختمیږي. دا شو اوس موږ سو کونخه لرو، یو سی دی دی لرو او یو سی دی ای لرو، یو موقته ده او یو هم دایمي ده دوستانو. پس کونخه قرارات او یو دوه قسمه کونخه دي دوستانو. او کنه یو به امبوشي شو دایمي کونخه مرتبه شو. کوریکولم ویته چې وای چې تاسو د کار، تاسو د تعلیمات، تاسو د خلاصه سوانه خلاصه ته چې دته شوی سی وی ورته وای. سی وی خو تاسو پیژنې، نو د دې د فرانسوي کې دغه څه ورته وای، سی وی ورته وای دوستانو. دا کار لپاره entretien d'embauche، entretien مصاحبه ته وای، انټرویو ته وای، d'embauche کار یعنی د کاری مصاحبه یا انټرویو. دته په فرانسوي کې entretien d'embauche وای. صحیح شو entretien d'embauche. on travaille à mi-temps، یعنی کار کول نیمه ورځ یا 100 ساعت. دته په فرانسوي کې یعنی یو فول ټایم کار دی، یو لږ کار نیمه ورځ کار دی. نو هغه نیمه ورځ کار د شوی اتخوای امی توم یعنی نیمه ورځ کار. اتخوای توم پلا یعنی فول ټایم کار. 8 ساعت اوس په فرانسوي کې قانون د 8 ساعت بغیر کړو، 8 ساعت کار کې دته فول ټایم کار وای. ساره تر مخامه پورې کارو کې ځینې ملکو کې فرق کوي. توم پلا دغه ته فول ټایم ته وای. on offre de emploi، اون آفر ته وای، پیشنهاد ته وای. آفر په انګلیسي کې ورته آفر وای، په فرانسوي کې ورته آفر وای کنه. اون آفر دمپلوا کنه. دلته دا دو اپوستروف راغله ځکه دا امپلوا په او باندې شروع کیږي، نو دلته چې ده په اپوستروف اخلي. دا درسونه موږ تیر درسو کې ویلي دي، تاسو کولای شئ وګورئ. دلته د شوی دمپلوا یعنی پیشنهاد د کاری چې دا په پولمپلوا په اپلیکیشن سایت کې ډیر زیات راځي تاسو لپاره. ته شو اون آفر دمپلوا یعنی کاری پیشنهاد. les heures supplémentaires، اضافه کاری، اضافي ساعتونه د کار، اضافي ساعت کار یعنی اضافه کاری چې کوي. ته د روزانه ساعت کار کې ته د پاتخوم یا رئیس وای چې ته سبا ما سره 9 ساعت کار کې، نو هغه یو ساعت زیات کار کې، نو هغه ته les heures supplémentaires دی وای، خو مکمل سپلیمنټیر د اضافه کاری. صحیح شو. دا په کار کې ډیر استعمالېږي. دی استعمالي کولیک یا اون کولیک. اون می دوه ډول چې دا مونږ د لپاره استعمالي او مزګار د لپاره استعمالي دوستانو. کولیک همکار ته وي، څوک چې یو دفتر کې 300 کسان کار کوي، 300 کسان ته خپل منځ کې چې دی کولیک دي، دا خپل سره چې دی همکاران دي. همکار ته بل شیم وي. اسوسیه اون اسوسیه دا همکار ته وي، معنی یې سره یو شی ده. اوس تاسو ته دلته یو جمله دوستانو، الی علی اسون cinquième entretien d'embauche ce matin، وای هغه تلې و خپل پنځم انټرویو کاری د نن سهار. صحیح شو. entretien d'embauche ce matin نن سهار تلې و. داسې جملې به تاسو ته مخه ترازی په کار حالت کې. ګوره یو سوال، est-ce que les heures supplémentaires sont payées؟ وای آیا دغه اضافي کارونه دا معاش پیسې لري؟ دا باید پیسې ولري دوستانو چې چاته مفت کارونه کوي. نو دغه څه به پښتنه کې خپل رئیس نه est-ce que les heures supplémentaires sont payées؟ آیا د اضافي ساعت چې کار کوم دا پیسې لري؟ ګوره دې سوال سره به تاسو مخ کېږي دوستانو. اوس راځو زمنګ د درس بل بخښه دوستانو. ما تاسو ته ویلو چې زمنګ درس دویم بخښ چې دا هغه چې شي دي دوستانو، لغاتونو بخښ خلاص شو. وس لمیتیه دوستانو هغه کارونه نمونه زده ته خیم. ګوري اون architect کنه یا اون architect کل کار ته وي دوستانو. architect دا جمله ز ډیر په سلو تاسو وایم. ګوري چې تاسو په غلط نشئ. ګوري architect
ارشیتکت صحیح شو یا اون ارشیتکت صحیح شو ارشیتکت. دوستانو دا معمار اګل کار ته وایي صحیح شو. او اون اسستان یا اسستان چې دا معاون ته وایي کنه دلته دا په فرانسه کې ډیر دی څوک یو د رئیس یا پدخوم هغه کارونه چې مخته وړي نو هغه ته اسستان وایي معاون. اوکا یا اون اوکات اوکا یا اون اوکات کنه وکیل یا وکیله صحیح شو دا خو تاسو ډیر پیژنئ. اون بانکه یا اون بانکر کنه هغه بانکر چې ورته وایي کنه صحیح شو بانک چې کار کوي. دا اوس ګورئ دا د کاري نومونه دي تاسو زده کړئ چې ته کار لټوئ نو دا به تاسو ته مخې ته راځي. اون بولانژر کنه یو نامبوی کې چې ډوډۍ پخوي اون بولانژر یعنی ښځه نامبویه چې ډوډۍ پخوي صحیح شو بولانژر ورته وایي. اون اکاسیه نه خزانه دار یو څوک چې پیسې اخلي کنه دکاندار یار شرکت شي اون کاسیر خزانه دار کشیر چې ورته په انګلیسي کې وایي. اشانتور یعنی سندرغاړی اون شانتوس یعنی سندرغاړی خزه صحیح شو. او بل ګورئ دغه څه راځه دوستانو اون شریون یا اون شریون هم دغه څه بل لغت چې دی اون کوافور هغه یختان چې جوړي سلمانی او کوافوز خزینه یختان چې جوړي یا خزه چې یختان جوړي دی شو دوستانو. هم دغه سه زه د نظر د طریقم د لغتونو د تاسو دویم ځل وګورئ نو تاسو به خېز د کوي ځکه ویډیو د نشي به تاسو تلک خسته کون کی. کونتابل حسابدار ته وایي څوک چې حساب کوي هغه مالی بخش کې کار کوي اون کونتابل یا اون کونتابل دوه یو رقم لیکل کی خزو سړی ته خو یو اختیکل فرق کوي. کوزینه اشپز سړی اشپز کوزینر خزینه اشپز صحیح شو. هم دغه سه اون فاکتور پوستمن ته وایي پوسترسان ته وایي او اون فاکتریس خزینه پوسترسان ته وایي خاتون چې راوړي صندوق کې اچي. ګورئ او فوی هغه سړی چې په کور کې ناستي ښځې کار کوي یا ماشومان ساتي کنه دته یا انوم او فوی یعنی سړی چې په کور کې هم داسې ښځې دپاره هم دا راځي اون فم او فوی چې دا جمله ډېر ښځو ته استعمالیږي یعنی د ښځې مور د ښځې کور یا د ماشومانو مور چې په کور کې کنه کار نه کوي هغې ته دا وایي. همدغسې انفورمې دوستان نرس ته وایي سړي نرس ته وایي انفورمیر کنه نو دا چې د ښځینه نرس ته وایي نرس صحیح شو. دوستانو ځینې لغتونه دي لکه دانتیست دا تیر شوي دي صحیح شو. ژورنالیست کنه هغه ژورنالیست دلته به راشي دوستانو لکه دانتیست تاسو ته زه ووایم کنه دانتیست اوس دغه ته وایي د غاښونو ډاکټر ته وایي ډاکټر ته وایي. همدغسې ایتودیانت کنه شاګرد ته وایي دا هغه سانې دلته معنی دی راوړي. همدغسې دوستانو میکانیسیان د موټر ورکشاپ ته وایي د موټر مستري ته وایي اون میکانیسیان نو خزینه دغه د ښځې چې دغه کنه مستري زموږ تاسو په هیواد کې خو ډېرې خدای ملکو کې پاتیسیر هغه څوک چې د خواږه د کیک شهند پخوي کنه و اون پاتیسیر خزینه کلچه پاز هغه بلانجري کې چې خواږه کلچه شهند پخوي هغې ته وایي شیرني پاز ورته وایي فارسي کې. اون پولیسیه دوستانو د پولیس د حوزې هغه پولیس کنه او اون پولیسیر خزینه پولیس چې کار کوي پولیس کې کار کوي. همدغسې سرور دوستانو ګارسون ته وایي یا هغه ویټر په هوټل کې چې اون سرویس خزینه ګارسون صحیح شو. همدغسې اون واندور خرڅونکي ته وایي فروشګاه کې او مارکیټ کې چې خرڅوي او اون واندوز بیا خزینه خرڅونکي ته وایي یعنی هغه بازار کې صحیح شو. دوستانو اوس ځینې فعلونه دي زه تاسو ته وایم ګورئ ایتودي پور دیونیر یعنی تعلیم خپل راتلونکي دپاره صحیح شو یعنی کار پیدا کو صحیح شو دا هم استعمالیږي. پوستلې دوستانو اپلای ته وایي یو کار دپاره ته اپلای کوې خپل سی وي لیږي دې ته په فرانسه کې پوستلې وایي. همدغسې سوفیر امبوشه یعنی په کار ګمارل صحیح شو. سوفیر امبوشه په کار ګمارل سوفیر رونویې یعنی د کار نه ګوښه کول صحیح شو. دا دغه مخالفه ده دا فعل دی. وولوار دیونیر وولوار یعنی غوښتل د راتلونکي یعنی ته غواړې په راتلونکي چې شي صحیح شو. او دوستان اوس راځو ځینې صفات ما چې ویل دغه څلورم بخش موږ د درس انتخابي دور
یعنی دوغ سخت وای دا ډیر زیات فرانسویان استعمالوي دوغ سخت وای ډیفیسیل التمال تاسو ته لیکل دي دا درس ډیر لکه آسان هم د خلټو لغتونه د کزر زر وایم که تاسو دویم ځل پراشنو به پخه پويږي اتخوای ډیمینیک دوستانو هغه متحرک هغه د تیز ډیمینیک نه دینامیک تیز متحرک دغه کارته وای صحیح شو او دا ډیر زیات استعمالي انتخوای پاسیون دوستانو ډیر په زړه پورې ته وای صحیح شو یعنی په زړه پورې کار صحیح شو دا راضی په کار کې ډیر تاسو لپاره اتخوای انیون ډیر لکه خسته کون کې کار ته وای ډیر ځړه تنګي کار ته وای صحیح شو اون لونگ کنه ا لونگ جورنی یعنی ډیر وګدر راز دا کار کې ډیر استعمالېږي چې کله کارو کې نو اخر کې وای چې ا لونگ جورنی وای دا ډیر وګدر راز وا دوستانو دغه د کار پورې مربوط اصطلاحات بس دغه زده کې نو هر چی ته کار کوي بس تاسو ته هغه کار اسانه چې ته کار کوي نو تاسو ته کار پیدا کیږي چې په غشان باندې پوه نور کار کې شي نشته دوستانو چینل سبسکرایب کړئ کوم سوال او کمنټ کې ولیکئ انستګرام ته راتلئ شي دوستانو مننه د الله پامان